شراب یو سیکوینس راکوي دا پکې کنه نو شراب سیکوینس چې موږ هم مخکې نو کړي چې ما هغه سیکوینس وکړو نو قیصر صاحب ماته کې آباد لومبه مطلبي دنیا دا راته چې محمود حسین صاحب سره سواتی صاحب سره تاسو سره رشتہ ده محمود حسین سواتی خو مې د ترس به دی خو بس ترس به څه غرور مې دی وا بس یو بینه نو ماته چې یو کریکټر دی دا وکړه بسار مې ور دی واچو دا هغه مایل کده سواتی نه تاسو کوي اځنه چې زار لږه تا قاریږي بیا ویني سم نشته بس وده دی نو دې سټکه پکه کول خو اوله کې لکه سیدنه به ریدوم کنه مې یاره کار نشي نو اوس دغه دی ګرځو سره کار وسره مې وځي کو راته د کوم فلم په سټ باندې موجود یو دیدنه په دې کې ستاسو کریکټر شته کو نشته نو کریکټر خوشته سواد نه چراغلی نو خامخا سبې خو ویلې نه دی لا چې کریکټر مسی شه سره باندې کوي ویلې تر نه او لا ویلې نه دی بس आवाजونه کوي خدای خبر چې اوس سره باندې کوي اورباز او شاهد او جهانگیر او سواته او لکه دنیا او دا خو لکه چې سړی جوړي یا په اختر جوړي یا په 14 اگست خو بس خدای دې محمد خان ته خیر کې چې دې سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن مرادری کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په لاهور کې یو لوکیشن ور موجود ما چې هغه ته میا ګډو ډیر وي قدرمن د پښتو فلم چې جوړیږي یا په باری سټوډیو کې جوړیږي یا په ملک باغ کې یا په میا ګډو ډیر کې دا درې لوکیشن دا سیم لوکیشن دي چې په دې کې بخامخا د فلم شوټینګ کیږي چې په لاهور کې جوړیږي په دې درې لوکیشنو کې بخامخا د فلم سره شوټینګ کیږي د وخت کې مونږه چې کوم ځای کې لوکیشن موجود دی د فلم دیدن شوټینګ شروع دی کومه ګورو په دې فلم کې د پښتو د فلم انډستری چې څومره سٹار دي څومره سوپر سٹار دي تقریبا په دې کې د فن مظاهره کوي دا د یو غټ بجټ فلم دی د دې پروډوسر چې کوم دی هغه محمد خان دی او سید تکالی صاحب دی رائټر هم سید تکالی صاحب دی ډایرکټر چې کوم دی نو هغه د پښتو د فلم انډستری یو لیجند ډایرکټر کیسر سنوبر صاحب دی چې سفر پیژندل نوم دی د فلم لا د پښتو د فلم انډستری ډیر زیات هنرمندان ناغلی تاسو کوم کو بیک کیو ګوره شوټینګ شروع دی د وخت چې ما سره کوم هنرمند موجود دی سردار حسین چې د محمد حسین سواتی صاحب ترزوی دی ای سره خبر درکو السلام علیکم سردار وعلیکم السلام مراد بھائی څنګه الله خیر ټیک ټاک خیر دی شکر د الله کرم تاسو هم ډیر زیات کار کړی دی د سوات کومګه پروډکشن ګورو د سوات شوبز حالي زلی ګورو نو تاسو پای کې ډیر زیات لاس تاسو کومګه ډیر زیات مطلب د پښتو د شوبز لپاره کار کړی ډرامې لپاره کار کړی دا راته وځي تاسو شوبز ته شروعات د کوم وخت نو شو شروعات خو زما په خیال چې 2009 نه که خیر د لګیم او جاو شروعات مور ډرامې نه کړیو شروعات خو موږ د سټلو مرګرو سره الته کیمرامین او بادام ابا په مخه کړو بوتل موتل او چانا چور راولې ویګانه د باندې مایخه بو بدلولته پټانې منګور کې وځه پټانې وته الته به باندې غانې معنی کولې نو غانې معنی وکړي بس هغه نه ورو زم شوق دې سره رامو سره بیا لګید نو بیا قیصر صاحب راغی سوات ته قیصر صاحب راغی نو د گرین چوک زه تیرې دمه زمو یو مرګره دلبر اکټر دی د سوات ته اشن ما ته سکه ما دکان ته زم یو کریکټر دی کې نه ما ولې نه کوم نو بیا زبر هغه یاسین هوټل ته وخی یولم چې موږ د قیصر صاحب له ټول ته زما باندې یو کریکټر وکاوله کې د شراب یو سیکوینس راکوي دا پکې کنه نو شراب سیکوینس چې موږ هم مخکې نو کړي چې ما هغه سیکوینس وکړو نو قیصر صاحب ماته کې آباد لومبه مطلبي دنیا بالکل د قیصر صاحب رامو او د هغه وخت کې سوات کېو نه غرامه چې وکړه هغې نه بعد بس بیا لګیا شو د هغې نه بس یو سلسله شروع شو بیا بس رامې په مخه چې رامې به کېدی جو خلکو به ویې راځم حیدر عالم جي لګیا و هغې ډرامه کې تا سره د سوات هنرمندانو که نه نورو سربار نه څوک وو هغه به ټول د سوات خلکو او ټول د سوات اکټران بو بیا وروسته پېښور ته رالو پېښور کې اوسه کار وکړو او چې دا راته ووایه چې محمود حسین صاحب سره سواتی صاحب سره ستاسو څه رشته ده محمود حسین سواتی خو مې د ترس بیا دی خو بس ترس بیا څه غرور مې دی بس یو بینه ده ترس بیا رور ده خو بس یو شی دی یو بالکل
دا راته هغه ایز ا پروډوسر ډیر زیات کار کړی مطلب فلم هم کړی ډرامې هم کړی دي نو هغوی ستاسو مطلب څه سپورټ یې نه درکو نو مخکې خو داسې کار و چې زه به ده سره ګرځېدم زه وړوکی وم بټ آباد ایوب یا ډونګاګلې نه هر ځای کې لکه کوم ځای به شوټینګ و زه به ورسره تلم نو خیرو د خدای وبخښي نشتر آباد والا پېښور هغه یو ډرامه کوله زل په بندیوان نو ما ته چې یو کرکټر دی دا وکړه بس سار مې ور دې واچو دا وکړه ما لکه د سواتي نه تپوس وکړئ هسې نه چې سار له راته قارېږي بیا وایي نه یې څوم نشته بس اوده دی نو داسې ټکه پکه به مې کول خو اوله کې لکه سیده نه به یېرېدو که نه ما یاره قار نه شي نو اوس دغه دی ګرځو ورسره کار ورسره مې یو ځای کوو خو مخکې به تېرېدو مشران دي او که قار راته نه شي که نه نو داسې په پټه به لګیا و بیا ورته پته ولګېده یاره چې دی هم شوق لري نو ته خیر به 3-4 زره وغوښتم لاهور ته فلمونو کې مې ورسره کار وکړو 4-5 فلمونو کې مې ورسره کار وکړو او ډرامې خو ډېرې دي بس تاسو ته پته ده چې دا راته ووایه د کوم فلم په سیټ باندې چې موږ موجود یو دیدن په دې کې ستاسو کرکټر شته کو نشته نو کرکټر خو شته سوات نه چې راغلی نو خامخا سبا یې خو څه ویلې نه دي لا چې کرکټر مې څه شی دی سره باندې کوي ویلې ته رانه او لا ویلې نه دي بس اوازونه کوي خدای خبر چې اوس څه وایي سره باندې کوي والله ګره ته پته کوم ګور دا فلم چې کم دینو لکه د پښتو د فلم انډسټري څومره سوپر سټار دي څومره نور هنرمندان دي تقریبا ټول په دې فلم کې دي یو غټ بجټ فلم دی دا فلم یا په اختر جوړیږي یا په 14 اگست نو دې فلم په حواله سره څه وایي فلم خو ماشاءالله ښه راټینګ کړی دی او غټ فلم دی ځکه چې کوم اکټران پکې دي نو غټ بجټ فلم دی او ارباز او شاهد او جهانگیر او سواته او لکه دنیا او دا خو لکه چې سړی جوړي یا په اختر جوړي یا په 14 اگست خو بس خدای دې محمد خان ته خیر کړي چې دې سکه ګورو کنه مخ الله دې خیر کړي بالکل خیر کوم ګورو لکه داسې فلم چې کم دینو په ډیر په بدقسمتۍ بنا کام کیږي ځکه چې د دیره بدار باز سے فین راځي جهانگیر سے فین بم راځي د شاهد سے فین بم راځي څومره هنرمندان بګي ار یو چې دغه خبره چې 500 کسان د یو فین راځي یو هیرو راشي نو ځین چې فلم به سپر هټ شي نو بس الله دې ول سپر هټ کی نو کو سپر هټ هم شو پلاپ شو بیا وای سای و نکړه او مخه ته نو بس پوه نه و چې دو کنه دله بل څوک ناراضي څنګه چې جهانگیر ارباز شاهد یاره ستا خبره دا 5-6 خو به یو کس راځي کنه او خامخا نو په دې کې چې فلم ناکام کیږي دا خو ډېر غټه بدقسمتي غټه بدقسمتي به محمد خان ولې دی وته خیر کې الله دې ول هټ کې مړه او بالکل لازمي خبره کړي چې بس او مهنت وکي خدای دې بس خیر کې الله دې ول فلم خو بوزي خو ستا خبره پروډوسر کار څنګه فلم سپر هټ شي مطمئن نه یاره فلم سونه کړل چې دا سونه کړل نو دا تاسو پریاد کی کړه دا حقیقت دا پته نه لګي یاره دا فلم خو چې کوم دي خوړو پریاد نه پکار ځکه چې هر اکټر دی پکې کنه او نو عوام څو غواړي خو دغه څوک د شهید پېنی څوک د اربازي څوک د جهانگیري نور سړی بزي کنه خپل دغه لا چې رور او دومره اکټر پکې لازمي خبره چې هر یو اکټر خپل فین خپل فالوور به خبر راځي بالکل خانو لکه دې کې ستاسو خپل کریکټر شته سنا څه پکې شته بس سنا څه خو پېمان کې مې تاسو هم کړی چې څه کوي را باندې سن کوي اوس په پته لګي چې څه ټیم کیمرې ته ودرېږو چې څه دي ٹھیک شو ته دغه کوي ته ماته आवाजونه کوي نو روستو بیا مکمل شو روستو نور خبرې کوس پته نه سینه چې کریکټر دې ریډي یو تمہارے سره کړي چې سره خبر کوي دا خبره نه الله دې قدرمنو دا سردار حسین سواتی چې میا صاحب د ترزوی دي خبره ترې مسرو کوي غب شپ مسرو کو خالته د شاټ ریډي دی आवाजونه پته کوي نو کوم مکمل شو روستو سره بیا نور خبرې کو اوس په د نزي اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان